الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. زما عزتمندو، دا کم کتاب چې موږ شروع کوو بلوغ المرام، نو دا احادیث یو کتاب دی او په دې کې د 1500 سیوا احادیث ان سره پاسه 1500 احادیث هغه په دې کې راځي مشوي. نو په دې کې صحیح حدیث هم شته، ضعیف هم په دې کې شته او مقام بدایي وضاحت کیږي. خو د ټولو مخکې لازم او ضروري خبره ده چې کله د احادیث دا کتاب موږ تاسو شروع کوو یو څو خبره په خپل ځان باندې لازمي ده. د ټولو اول خبره ده چې موږ تاسو خپل نیت هغه خالص صرف د الله د رضا لپاره د احادیث دا موږ خایو، دا موږ زدکو او دا موږ مخکې رسو. نیت به موږ خالص شي. کله چې انسان نیت خالص وي الله به اجر ورکړي، او چې نیت خالص نه وي نو الله په دې باندې اجر نه ورکړي، بلکې انسان ته الټه په دې باندې سزا ملایي، وخت ضایع شي، موقت لاره شي، ژوندۍ په دې کې ختم شي او په آخرت کې هیڅ فائدہ انسان ته ملو نشي. نو دا ټول اول موږ تاسو خپل نیت خالص د الله رضا. دویم نمبر په خپل ځان کې به اخلاص پیدا کو، صرف د الله رضا لپاره ودا کار. دا احادیث موږ خایو او دا حدیث موږ دکو او دا مخ خلکو ته ورسو. او دریم نمبر خبره ده چې کله احادیث موږ وورو نو دا اول خپل عمل کوو، په دې باندې عمل کوو. نو کله چې انسان مطلب یو مؤمن مسلمان دی حدیث ورورس وغه تقریبا عمل شروع کی، نو یو دا چې د ژوندۍ په سره بدل شي. دویم دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث په دې باندې عمل وشي، په دې باندې الله اجر ورکړي. او دریم خبره دا چې دا حدیث بیا د انسان ته یاد د ته په دې باندې پریکټس شي، په دا موږ عمل کوو. او څلورم خبره دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: بلغوا عني ولو آیه. تاسو زمانہ مخک ورور سره نور خلکو ته اگر یو آیات ولې وي، یو حدیث وي، یو خبره وي، یو آیات وي، او د سنت یو طریقې د الله نبی فرمایي دا مخک خلکو ته ورسوي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. کوم انسان چې راولګي د بل انسان ته د نیکه لار او خدا راهنمایي دا وکړه، د ګنا نه منګه په صحیح لار باندې روان نو فله مثل اجر فاعله. دا کوم انسان چې صرف دعوت ورکړ دې انسان ته په شان د کارکونکي اجر ملاويږي. نو موږ تاسو به دا کوشش کوو، څلورم نمبر دا خبره په ځان لازمه کو او دا کوشش وکړو چې دا کوم احادیث موږ وایو نو دا مخکې رسول نور خلکو ته دین اورستو به لازمي ضروري خبر دا چې حدیث دا څه ته ویل کیږي. نو علماء کرامو د دې تشریح کړی دا کل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، هر هغه څه چې دا غي اضافه نسبت نبی صلی الله علیه وسلم ته وشي من قول او فعل او تقریر او صفات. هغه خبره وی ک فعل وی ک تقریر وی ک دا الله د نبی او صفات چې دا کله نبی صلی الله علیه وسلم ته منسوب شي. یی دا الله نبی دا پلان کې خبره کړی دا کار کړی دی، الله د نبی دا صفات یا دا کار شو د الله نبی باندې خاموش شو، دا سیدا به حدیث دین ورسو بلا خبره واضحه کو چې په دې وخت کې وخت فتنه ده انکار حدیث چې حدیث خلق انکار کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث نه کله انسان انکار وکړي نو اول نقصان دا چې دا انسان مسلمان نه پاتې کیږي، صحیح حدیث نه انکار وکړي. دویم نمبر چې کله یو انسان د حدیث نه انکار وکړي نو په قرآن باندې بیا پوهیدل نشي، ځکه چې د حدیث او د قرآن د نبی صلی الله علیه وسلم یو شان ورکړی شوی دی. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې الا وانی اوتیت القرآن ومثله معه، خبردار ماته قرآن نقل شوی د دې په مثل باندې یو بل څه ماته راکړل شوی او شروع کې کوم آیات موږ ولستو هغه کې الله څه فرمای: یا هر خلکو چې ایمان وروړي تاسو د الله او د الله رسول اطاعت وکړئ، خپل عملونه مو برباد. نو د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کغه قولی وی کغه فعلی وی ک تقریری وی ک صفاتی په دې باندې عمل کیږي چې کله سندن صحیح
زکه چې نبی صلی الله علیه وسلم د ذات خبره نه کوي. الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا نبی د خپل ځان نه خبره نه کوي، د خپل خواهشاتو نه خبره نه کوي. ان هو الا وحي يوحى، ندی دا قران ندی دا خبره مگر دا وحي چې د نبی ته شوی، نو نبی ته وحي کوي. دین ورستو بل خبره دا حدیث مونږ د دې لپاره وایو چې زمونږ په دې باندې عمل کوو چې یو زمونږ ایمان په دې سره کامل کیږي. دویم دا په قران باندې مونږ کوي. دریم دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت یو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت یو تقاضا او د نبی صلی الله علیه وسلم حکم منل دا چې څنګه لازم دي، هم دا شاته د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا هم لازم دي. لکه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د قسم وی فرزات باندې چې زما نفس د غفلاس کې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې تر هغه وخت پورې انسان کامل مؤمن نشي جوړېږي تر څو پورې چې زاغه غوړه شم زاغه خوښ شم مې والده وولده والناس اجمعین، دا غره پلار نه د بچینو د ټولو خلکو چې کله ورته زه خوښ شم نو بیا د دې ایمان به مضبوطیږي، د دې ایمان به کامل کیږي. اول خبر دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کول، د الله د نبی سره محبت کول او د الله د نبی خبره منل دا هدایت ذریعہ ده. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي سورې نور کې وان تطيعوا تهتدوا، کچرته تاسو د دې نبی تابعداري وکړئ په دغه تاسو روان شو نو تاسو بیا په صحیح روان شئ، تاسو بیا په هدایت باندې شئ. دا یو خبرې ده د مقدمه او مقدمین مخکې دا ذکر شو چې موږ تاسو خپل نیتونه خالص کړئ، صرف د الله رضا لپاره. دا حدیث به موږ یادو په دې باندې عمل کوو، دا به مخکې خلکو ته ور رسول صرف د الله رضا لپاره. دین ورسو صاحب کتاب یا مقدمه ذکر کړی ده او په دې کې دومره تشریح ته ضرورت نشته او سبب ان شاء الله بیا خپل کتاب شروع کوو او نن به د مقدمه داسې لفظي وایو چې په دې باندې صرف معنی باندې ځان کوي. الحمد لله الحمدنا لله لردي على نعمه الظاهرة والباطنة، دا الله باغ نعمتونو باندې حمد دی چې هغه ظاهري دي او باطني دي، قديمه او حديثه، هغه مخکنی دي او رستنی دي، زاړه دي یا نوي دي، دا الله حمد شو. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين، او سلام دی سلامتی دی په نبی باندې او په رسول باندې چې دا غنوم محمد صلی الله علیه وسلم و آله او دا په آل باندې څومره چې د الله د نبی اهل بیت کې څومره اهل دی باندې سلام و صحبه الذين او د الله د نبی په ملګرو باندې سلام وي ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، چغي کوشش وکړو سارا سارو او په تیزه سره منډه وهل کوشش کول دی اوس د حاصلولو لپاره. نصارو فی نصرة دینه سیرا حثیثا، چغی ډیر منډه وهل د دین اسلام په مدد کې سیرا حثیثا ډیر تیزه منډه وهل یعنی پوره حمایت کړی دی د دین اسلام. وعلى اتباعهم الذين ورثوا العلم، نو دین مخکې به صحابه کرام باندې سلام او دا دین هغه نو رسول بیا په تابعین باندې یعنی وعلى اتباعهم الذين او هغه خلق باندې چې د صحابه کرام تابعداري وکړه باغی سلامت کړي. ورث العلم، چې علم په وراثت کې تمنو شو. بیا ورسو فرمایي چې والعلماء ورثه الانبیاء، علماء کرام دا د انبیاء کرام وارثان دي. اکرم بهم وارثا وموروثا، څومره خستسیز دي چې دا په وراثت کې دي ته ملو شوی دی او چاته ملو شوی دی. یعنی دا په وراثت کې کوم څه ملاویږي علم دا هم دې نه شاسل او دا چاته چې ملو شوی دی علما دا هم د قیمتي خلک. اکرم بهم وارثا وموروثا، وي څنګه دا دومره ښه خلک دي څومره ښه څیزونه دي چې په وراثت کې ورته علم ملو شو او علم په وراثت کې چاته ملو شو علما کرامو ته ملو شو. بیا دین ورسو فرمایي چې اما بعد بدین ورسو مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاة، الحمد والسلام یا د صلات نو ورسو چې جما کوم ما فی الضمیر خبر دی غیر تکول غواړي نو په هغه مختصر دا یو مختصر یعنی یو مختصر کتاب يشتمل على وصول الادله الحديثيه الاحكام الشرعيه او پدې کې دا
دلائل ذکر شوی دي د حدیث او د شریعت چې کوم احکام دي هغه په دې کې ذکر شوی دي په دې کې داسې حدیث دي چې هغه د شرعي احکام په بنیاد باندې دلایل دي د دې احکام لپاره بیا وی چې حرمت تحریرا بالغا ما دا ولیکو ما دا کتاب ولیکو ډېر په تهذیب سره او ډېر په خسته طریقه باندې ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابغا د دې لپاره چې شي کوم انسان چې دا حفظ کی دا چې کوم انسان یاد کی نو من بين اقرانه نابغا د خپل ملګرو په منځ کې باغ یو ماهر او یو ممتاز جوړ شي دا ما د دې لپاره لیکل چې کوم انسان دا کتاب یاد کی بلوغ المرام هغه دومره قیمتي انسان جوړ شي بیا بل فائدہ ويستعين به الطالب المبتدئ او په دې سره مدد حاصلې یعنی د دې په ذریعہ سره هغه مدد ملاويږي کوم طالب العلم المبتدئ کوم چې ابتدا یعنی په شروع کې چې دا کتاب چاته ولوستل شي دا ډېر یو جوړ او جامع کتاب دی ډېر زیات فائدہ ورکړي او کوم انسان چې لا یاد نو کوم مبتدئ طالب العلم یې هغه فائدہ ورکړي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي او د دینه مستغنی کیږي نه بے پروا کیږي نه هغه طالب العلم چې هغه اخري انتها ته رسیدلی دا داسې کتاب دی چې د اولی درجه طالب العلم ته هم د دې ضرورت دی او کو سلويخ او 50 کال علم کړي بیان د دې کتاب ورته ضرورت دی دا خبره ده صحیح کتاب بالکل صحیح ده بیا دین ورستو د هر یو حدیث نو ورستو ذکر کوي چې وقد بینتو عقب كل حديث من اخرجه من الائمه او ما بیا هر یو حدیث نو ورستو ذکر کړي دي د ائمه نمونه چې دا حدیث نقل کړي مثلا یو حدیث کې هغه امام احمد نقل کړي نو اخرجه احمد ابو داود نقل کړي ابو داود نسائی نقل کړي نسائی بخاری مسلم نقل کړي متفق علیه د هر یو حدیث نو ورستو دا لیکلي دي لإرادة نصح الأمة د دې اراده لپاره چې د امت خیر خوایوش چې امت ته پته ورغی چې دا حدیث سیدی کې ضعیف یا سیدی په کوم کتاب کې چا نقل کړی نو هغه صاحب کتابي ما ورپسې لیکلی بیا د نورو طریقه خي چې کله سره دغه نورستو وایم د حدیث نورستو چې زم اخرجه السبع د دې نه بسوک مراد وی چې دینه مراد احمد بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه د دې مراد او کله چې وایم چې بالسته یعنی اخرجه السته دا ستونه نقل کړي د دې بسوک مراد دي د احمد نه علاوه د نور ته مراد بن احمد نه علاوه نور څوک دي بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه دا به مراد او کوي چې وایم چې اخرجه الخمسه د دې بسوک مراد دي د بخاری مسلم نه علاوه احمد ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه دا به مراد او کله چې ته وایې وقد اقول او په بعض مقابله بزوم چې اخرجه الاربعه واحمد دا سلور نقل کړی دی احمد نقل کړی دی او بیا وی بعض مقابله بزوم ما اوس وی چې وبال اربعه د اربعه نسوق مراد دي من عدا الثلاثه الاولى دا مخکري چې کوم درې ذکر شوی دی اوس په احمد بخاری مسلم چې کله چې زوی ما چې اخرجه الاربعه د دین بسوق مراد وي د بخاری مسلم او د احمد نه علاوه رسول امامان ته مراد او چې کله زوی چې وبالثلاثه یعنی اخرجه الثلاثه چې دا ویم د دین بسوق مراد دي من عداهم واخر نو د دینه مراد وی ترمذی ابن ماجه د دینه علاوه ان دا به مراد نسائی ترمذی ابن ماجه دا ولري ثلاثه مراد کله وی چې ثلاثه د دینه مراد د صوفی نسائی ترمذی ابن ماجه او بالمتفق د دې مخکاره وضاحت متفق علی بخاری مسلم به وقد لا اذكر معهما غيرهما طيب بعد مقابل بزادي سر نور څوک نه ذکر کوم دي بخاری مسلم بس ذکر کوم وما عدا ذلك فهو مبين کوم چې دی نه علاوه دی بالکل ښکار یعنی وی کله چې حدیث نور څه اخرجه الاربعه وما یا اخرجه الخمسه وما اخرجه الثلاثه یا سته یا سبعه چې دا ذکر وما د دینه بالکل هغه مخکې وضاحت چې پلان کې پلان ایمان د دینه مراد اوس وی چې ما دي کتاب نوم خوجلی وسميته بلوغ المرام او ما د دې کتاب نوم خودي بلوغ المرام من ادله الاحکام نو دا دې کتاب نوم شو په اخر کې دعا کوي چې والله اسالو الله سوالکم ان يجعل ما علمناه علينا وبالا دا چې موږ کوم علم کړی دا زموږ لپاره وبال نه ګرځي و ان يرزقنا العمل او دا چې الله موږ توفیق راکړي د عمل کولو بما يرضى بها سبحانه چې الله باغ باندې راضي شي سبحانه وتعالى سبب ان شاء الله زموږ کتاب شروع کیږي الله رب العالمین دعا ده چې دا کتاب تر څومره چې زموږ استطاعت وي طاقت وي چې الله په موږ باندې ویل کې عمل کولو توفیق الله راکړي